د ژمي هغه ماښام چې د نقیب الله مسجد د وژنې خبر مې واوریدو. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، په یو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. دوستانو، لیکوال عرفان خټک د نقیب الله مسجد د وژنې کیسه کوي. وایي پوره 2 کاله وړاندې د ژمي په یو ماښام کې تلویزیون ته ناستم چې خبر راغی د کراچۍ په شالطیف سیمه کې د پولیسو سره په ډزو کې 4 کسان وژل شوي دي. د هغه وخت ملیر سیمې پولیسو مشر راو انوار رسنیو ته وویل وژل شوي کسان ترهګر دي او له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لري. د ویل په وژل شو کسانو کې یو ځوان نقیب مسجد نومیږي چې د طالبانو مشر بیت الله مسجد ډریور پاتې شوی دی. د پیښې خبر مې د ټلویزیون همکارانو ته ولېږو او خپور شو، ځکه خبره پولیس چارواکي کړې وه. ما تر دې وړاندې نقیب مسجد نه پیژاندو او زما په څیر ډیر خلک ورسره ناشنا وو، ځکه کراچۍ ته مزدورۍ لپاره راغلی وو. د شپې نه وخته په سوشل میډیا داسې خبرونه خپاره شول چې د پولیس لخوا وژل شوی نقیب مسجد ترهګر نه و، بلکې یو ماډل و او 10 ورځې مخکې پولیسو له ځان سره بیولی و. جنازه یې په کراچۍ سورابګوټ سیمه کې په توره شپه کې وشوه. ملګري د حواله رسنیو کاروونکي وو، خلکو ته یې له وړاندې پیغامونه لیږلي وو چې د نقیب مسجد په جنازه کې ورسره ګډون وکړي او له دوی سره د انصاف غوښتنې لپاره راټول شي. د نقیب مسجد مړی د وزیرستان په لور ولېږدول شو، خو په کراچۍ سورابګوټ کې وزیرستانیانو پرلط پیل کړ. د دوی پرلط یوه ګټه دا وکړه چې د پولیسو یو کمیټه جوړه شوه چې کار یې د نقیب د مرګ پلټلو. څو ورځې تېرې شوې چې دغې کمیټې نقیب مسجد بېګناه او د ملیر پولیسو افسر د هغه د وژنې مسؤل وګڼو. د نقیب مسجد پلار کراچۍ ته راغی او د خپل بچي د مرګ قضیه په شالطیف نومي پولیسو مرکز یا تاڼه کې د راو انوار او د هغه د نورو ملګرو په ضد ثبت کړه. قضیه محکمې ته لاړه، خو راو انوار او ملګري پټ شول. د پاکستان سترې محکمې څو ځله امر وکړ چې راو انوار او ملګري باید حاضر شي، خو د راو انوار درک نه لګېدو. وروسته ناڅاپي په اسلام آباد کې د پاکستان سترې محکمې ته حاضر شو، د نیولو امر یې وشو او کراچۍ ته یوړل شو. کراچۍ کې په ترهګرۍ ضد محکمه کې د نقیب وژل کېدو محاکمه پیل شوه چې تر دې دمه روانه وه. د نقیب مسجد پلار محمد خان به له وزیرستانه کراچۍ ته د محاکمې په نیټه ورتللو، ځکه هیله منو چې انصاف به ورسره کیږي. له هغو ګنګوسو وروسته چې ویل کېدل نوموړی د خپل زوی په مړینه معامله کړې، یو مرکه کې راته غوسه شو. ویل یې کله به هم د خپل بچي وینه خرڅه نه کړم. هغه وویل داسې خبرونه مې هیڅکله له خپل مقصده نشي په شا کولی. هغه وویل نقیب یوازې زما بچی نه و، د نورو پښتنو هم بچی او ورور و. که چیرې د نقیب وینه خرڅه کړم نو دا به مې له پښتنو سره غټه جفا کړې وي. له دې وروسته مې چې څو ځله د نقیب پلار محمد خان په محکمه کې د قضیې اورېدنې په وخت کې لیدلې، هر ځل به راته خوشحاله ښکارېده. د نقیب مسجد له یو ترور زوی سره مې په دغه ورځو شپو کې لیدل وشول. د کیمرې په وړاندې خبرو ته یې زړه ښه نه کړ، خو له نقیب مسجد سره د حواله رسنیو له لارې شوې خبرې را باندې واورولې. هغه وایي نقیب مسجد پلان درلودو چې وزیرستان ته لاړ شي، خو له هغه 1 ورځې مخکې ونیول شو. ماښام مې ورسره خبرې وشوې، خو په سبا یې د پیغام جواب رانغی. له دې مې وغوښتل چې همدا خبرې د کیمرې په وړاندې وکړي، خو هغه راته وویل له دې مخکې خواشین یو او ډول ډول ټلیفونونه راته کیږي. که خبرې مې وکړې خدای خبر چیرته به پروت یم. دوستانو، په دې کې هیڅ شک نشته چې نقیب مسجد سره ډیر زیات ظلم شوی دی. الله تعالی دې هغه ته بهتره جنتونه ورکړي او ظالمانو ته دې الله تعالی سزا ورکړي. دا ویډیو تر همدې ځایه وه. که خوښه شوې مې وي ضروري در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.